السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پښتو سکیچ زده کړه په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د ټوسټونو یعنې د خبرتیاو د ډیزاینونو طریقه ښیي چې څنګه کولی شو ورته ډیزاین ورکړو، فونټ ورکړو. نو موږ یو پروجیکټ جوړ کړی ده، تاسو په دې باندې کلیک وکړو. دا یو ډیزاین شو، دا بل ډیزاین شو، دا بل ډیزاین شو. ستاسو چې کوم ډیزاینونه چې موږ جوړ کړي پکې هغه ډیزاینونه ټول تاسو ته په نوبت سره ښودل کېږي. دا یا پورته ځای کې ده، دا یې بیا دوهم ده سټایل، دا یې درېیم سټایل ده، دا یې هم. نو اوس راځو چې څنګه کولی شو دا جوړ کړو. نو لومړی باید تاسو راسئ دغه لاندې دوه دانې شیان چې دي دا ډېر مهم دي. زه تاسو ته وکړم دغه دوه شیان. لومړنی شی باید تاسو دغه راسئ دا زیپ فایل خلاص کړئ او راسئ تاسو باید د ټکی سکیچویر فولډر پیدا کړئ. کله مو چې هغه پیدا کړ اوس به دا به خلاص کړئ دا باندې ټکی سکیچویر. کله مو چې دا خلاص کړو نو تاسو راسئ دغه لومړی لیپس په نوم چې دی دلته به راسئ او دلته تاسو انتخاب کړئ لوکل لیپس. په دې کې به دا فولډر داسې ایکسټراکټ یعنې کاپي به کړئ دغه ځای ته. کاپي ما سره مخکې موجود ده نو دا به بیرته پرې ورکاپي شي. کله مو چې دا کاپي کړو نو تاسو راسئ ایونټ برخې ته آن کریټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ډیولپر ټولز کې بلاک منیجر کې تاسو جوړ کړئ ټوسټ. دلته به تاسو رنګ هم ورکړئ، مثلا یو رنګ داسې ورکړئ. کله مو چې رنګ ورکړو بیا راسئ اخر ته په ده کې به دغه کوم هغه مو چې ثبت کړی ده په امپورټ بلاک ما د پي ډي اف په فولډر کې ثبت کړی. نو زه بیا د پي ډي اف په فولډر څخه دغه جي اس 1 فایل راواخلم، ټوسټ جي اس 1. دا مو چې کله راواخلئ دا به سلیکټ کړئ، د په آل باندې کلیک وکړئ. اوس راځو دا مو چې کله کړو اوس به راځو د دغه بټن آن کلیک ته چې څنګه کولی شو دا ټوسټونه ورکړو. موږ تاسو ته یو ټایمر پکې فعاله کړې ده، دا ټایمر ده. تاسو غواړئ مثلا دا اوس راوستئ اخري برخې ته ټوسټ برخې ته. کولی شئ دا ساده ټوسټ ورکړئ، دا یو دلته متن ورکړئ. که غواړئ چې ورسره عکس هم ورکړئ عکس هم ورسره انتخابولی شئ. که غواړئ د سیکویس یعنې د یو شی کامیابي سره سرته ورسېږي شین ټوسټ ده، یعنې په شین رنګ باندې که انفو د معلوماتو لپاره دا ده، د وارنینګ لپاره دا ده، د ایرور لپاره دا ده، مثلا ستونزه پېښه شي دا ده. که غواړئ بیا خپله ډیزاین کړئ هغه بیا داسې ده چې مثلا دلته به یې متن ولیکئ، مثلا اوس دلته مثلا لیکم خبرتیا. نور دا نور خو لرې کړم، مثلا دا ډیلیټ کړم. اوس دلته ټکس کلر د خط لپاره کوم انتخابوئ، رنګ کوم رنګ انتخابوئ، مثلا زه انتخابوم شین رنګ. او د سایز یې څومره وي، مثلا زه لیکم پکې 14. د ګراوند کلر یې کوم رقم وي، د ګراوند کلر یې مثلا دویم سپین. او د خط رنګ به یې داسې ورکړئ چې ښکاره شي بیخي سمه. کارنر ریډیوس یعنې ګردوالی څومره یې مثلا زه 15 دی. سټروک دیوال یې څومره وي، یو عدد دی. د سټراک رنګ یعنې د سټروک رنګ کومه چې مثلا زه درته وایم چې دغه شین وي. ګراویټي یعنې کوم ځای کې وي، ټاپ پورته وي، سنټر په مابینځ کې وي، بټن په لاندې کې وي. او دا به مثلا زه ورته لیکم مثلا سنټر په مابینځ کې وي. ډاریوشن یعنې وخت یې څومره شورټ وي. لنډ وي یعنې زر ورک شي، یا که وخت ونیسي کم زر ورک شي. اوس تاسو دلته مې دا ډیزاین کړ او کله مې چې دا اوس تاسو ټوسټ ور واچوئ اوس به تاسو راسئ دغه درې ټکي او دلته به راسئ لوکل لایبرري. دلته به تاسو دغه چیچویر ټوسټ دا به ټیک مارک کړئ. مثلا دلته اوس ټیک مارک به نه وي، ستاسو په موبایل به ما مخکې ټیک مارک کړی، تاسو به یې ټیک مارک کړئ. کله چې دا ټیک مارک نور هېڅ هم مه کوئ، نو شاته وځئ. اوس به تاسو اپلیکیشن رن کړئ. کله مو چې په اپلیکیشن کې یا پروجیکټ کې دغه ټوسټ ورکوئ نو تاسو باید لوکل لایبرري کې هماغه حتما ټیک مارک کړئ. که هغه ټیک مارک نه وي تاسو ته حتما ایرور درکوي، بیا پروجیکټ نه رن کېږي. نو پروجیکټ به رن کړو.
نو انسټال وکړو اوپن موږ شین رنګ ورکړو شین دیوال مو ورکړو شین رنګ دا خبرتیا متن خبرتیا کې د متن او خبرتیا تاسو کولای شئ همداسې هر شی ورکړئ نو تر بلې ویډیو پورې مو الله سپارم.